په یو ښکلي او شنه پښتني کلي کې یو ځوان هلک سلیم اوسېده. سلیم د کلي د نورو ځوانانو په څېر نه و. هغه مهربان، بااخلاقه، زحمتکښ او د خلکو د مرستې لپاره تل چمتو و. که به د کوم غریب کور چت خراب و، سلیم به ورسره مرسته کوله، او که به د چا څاری ورک شوی و، هغه به د موندلو لپاره ورسره ګرځېده. په همدې کلي کې یو ښکلې او نیک خویه نجلۍ عایشه هم اوسېده. عایشه د خپل ادب، مهربانۍ او ښو اخلاقو له امله د ټول کلي خوښه وه. هر څوک به ویل چې عایشه یوازې ښکلې نه ده، بلکې زړه هم د سرو زرو په څېر پاک دی. سلیم او عایشه له ماشومتوبه یو بل پیژنده. دواړه به کله ناکله د کلي د چینې تر څنګ سره لیدل او د ژوند هیلو او راتلونکو خوبونو په اړه به یې خبرې کولې. د وخت په تېرېدو سره د دوی ترمنځ درناوی په مینه بدل شو. یوه ورځ سلیم خپلې مور ته وویل: مورې، زه غواړم د عایشې د لاس غوښتنه وکړم. هغه ښه اخلاق لري او باور لرم چې زما د ژوند تر ټولو غوره ملګرې به وي. مور یې موسکی شوه او ویې ویل: زویه، که ستا نیت پاک وي، الله به درسره مرسته وکړي. څو ورځې وروسته سلیم له خپلې مور سره د عایشې کور ته ولاړ. د عایشې پلار یو شتمن سوداګر و او په کلي کې ډېر نفوذ درلود. کله چې د سلیم غوښتنه ورته وړاندې شوه، هغه لږ فکر وکړ او بیا یې وویل: سلیمه، زه ستا د اخلاقو درناوی کوم، خو ته لا دومره شتمن نه یې چې زما د لور راتلونکی خوندي کړې. دا خبرې د سلیم پر زړه ډېرې سختې ولګېدې، خو هغه هیڅ بد ځواب ورنکړ. هغه یوازې ویل: کاکا جانه، زه به هڅه وکړم چې خپل ارزښت په عمل ثابت کړم. له هغې ورځې وروسته سلیم د خپل ژوند لپاره نوې مبارزه پیل کړه. هغه ښار ته ولاړ او هلته یې د یو سوداګر سره کار پیل کړ. سهار وختي به له خوبه پاڅېد او تر ناوخته به یې کار کاوه. ځینې ورځې به ډېرې سختې وې. کله به یې لږه ډوډۍ خوړله او کله به یې ټوله ورځ ستړې تېروله، خو د خپلې موخې څخه لاس وانخیست. کلونه تېر شول. د سلیم د صداقت او زحمت له امله د هغه کاروبار ورځ تر بلې پراخ شو. هغه نه یوازې پیسې وګټلې، بلکې د خلکو باور او احترام یې هم ترلاسه کړ. په همدې موده کې عایشه هم د سلیم انتظار کاوه. ډېرو شتمنو خلکو د هغې د واده غوښتنه وکړه، خو هغې به تل ویل: زه د داسې انسان انتظار کوم چې رښتینی، وفادار او ښه اخلاق ولري. یوه ورځ سلیم بیرته خپل کلي ته راستون شو. اوس هغه یو بریالی سوداګر و، خو لا هم هماغه عاجز او مهربان انسان و. د کلي خلک د هغه هر کلي ته راوتلي وو. کله چې د عایشې پلار د سلیم بریا ولیده، نو پوه شو چې هغه یوازې د پیسو خاوند نه دی، بلکې د شخصیت، صداقت او عزت خاوند هم دی. هغه سلیم ته وویل: زویه، ما پخوا ستا ارزښت په سمه توګه نه و درک کړی. نن پوه شوم چې د انسان حقیقي شتمني د هغه اخلاق، زحمت او وفاداري ده. د دې خبرو په اورېدو د سلیم سترګې له خوښۍ ډکې شوې. ډېر ژر د سلیم او عایشې د واده مراسم ترسره شول. ټول کلی د هغوی په خوښۍ کې شریک شو. د واده په ورځ عایشې سلیم ته وویل: ما تل باور درلود چې یوه ورځ به ستا زحمت بریالی شي. سلیم په مینه ځواب ورکړ: ستا باور او دعاګانې زما تر ټولو لویه ځواک وې. له واده وروسته دواړو یو خوشحاله ژوند پیل کړ. دوی به د یو بل احترام کاوه. په سختو وختونو کې به د یو بل تر څنګ ولاړ وو او د کلي له غریبو خلکو سره به مرسته کوله. کلونه وروسته هم د دوی مینه هماغسې تازه وه. خلکو به د سلیم او عایشې کیسه خپلو ماشومانو ته کوله او ویل به یې: رښتینې مینه یوازې په ښکلا او شتمنۍ نه وي، بلکې په وفادارۍ، صبر، قربانۍ او ښه اخلاقو ولاړه وي. د کیسې زده کړه: رښتینې مینه هغه ده چې د وخت، ستونزو او فاصلو په مقابل کې هم پیاوړې پاتې شي. صداقت، وفاداري او ښه اخلاق د هرې مینې تر ټولو قوي بنسټ دی.